د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د 10م ټولګي زده کوونکي چې لا هم زده کړې کوي وایي یاد نمونوي زغروال ټانک او حامي موټر یې میاشتو خوریو په لړ کې جوړ کړی د ده په خبره که سامان آلات په واک کې ورکړل شي نور پرمختګ هم کولی شي چې میخانیکي انسټیټیوټ لیسې ستونزې دا دی چې یو استادانو کمښت دی بل دی هغه سامان آلاتو کمښت دی سامان آلات نشته میږ اقتصاد بل ډېر کمزوری او ضعیف دی دغه نه مو نور ډېر نوي اختراعات رامنځته کوم که اقتصاد وي که نه وسایل وي بل په یاد انسټیټیوټ کې دغه نوښتونه داسې مهال رامنځته کیږي چې تر اوسه د انسټیټیوټ محصلین د مجربو ښوونکو او استادانو د کمبود سره مخ دي دوی غوښتنه کوي چې د عملي زده کړو په برخه کې یوې منظمې کارخونې او مجربو ښوونکو غم ورته وخوړل شي د یاد انسټیټیوټ امیر سیف الرحمن یاد ستونزې مني خو وایي چې هڅه یې دا ده چې د زده کوونکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي زمونږ یو تان محصل ښاغلي قسمت الله چې دا د اصلا د خوست ولایت د مسهلو ولسوالۍ اوسېدونکې ده هغې یو ام بي جوړ کړی ده بل زنځیري ټانک ده خوست میخانیکي انسټیټیوټ چې په 1436 هجري شمسي کال کې تأسیس شوی او د آلمان هیواد څخه یې وداني جوړه شوې ده او په زرګونو مسلکي کسان روزلي دي چې نن الحمدلله د خوست بلکې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په خدمت بوخت دي په یاد انسټیټیوټ کې له دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې نوښتونه شوي تمه دا ده که وسایل په واک کې ورکړل شي نور نوي خوځښتونه به هم رامنځته شي